محمد پر قدم عائشوت قدم راغلما د محمد پر قدم عائشوت قدم راغلما. د قدر ور اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیې و خپرونو ته په دې هیله چې په ژوند کې پوره ګټه ځینې حاصله کړئ. خدایا ومتا ترا روان او دایم سام راغلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې او همدارنګه د یو روزونکي او د یو مربي صفات او ځانګړتیاوې چې درې صفات یې موږ په تیره خپرونه کې بیان کړل چې اول اخلاص، دویم علم او پوهه، دریم صبر او تحمل. په دوه نورو صفاتو به په نننۍ خپرونه کې وغږیږو او دا به د پای خپرونه وي. د یو روزونکي او همدارنګه د یو بلونکي څلورم صفت دا دی چې د هغه خبرې باید خوږې وي. د انسان د ژبې، لهجې، د وینا انداز او د خبرو طرز او بڼه د هغه په اوریدونکو ډیر ژور اغیز پرې باسي. که غږ خوږ، ښکلی او نرم وي نو اوریدونکي هیڅکله نه ستړي کیږي او نه تنګیږي، بلکې هغوی د زړه له تله د هغو اغیزو او تاثیر قبلولو ته ځان تیاروي. که آواز سخت، شډل، زیک او له حد څخه ډیر لوړ وي نو د اوریدونکو پر غوږو ګران او دروند تمامیږي. د هغوی د اوریدو پر ذوق باریږي او بیا هیڅکله دې ته زړه نه ښه کوي چې د داسې کس خبرې واوري، بلکې برعکس د هغه له خبرو څخه هم کرکجن او بیزاره کیږي. نو خدای دې وکړي چې په دې خپرونو کې زما غږ په تاسو باندې دروند نه وي پرېوتی او تاسې هغه دروند او خراب نه وي اورېدلی. د ستر روزونکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ به نه ډیر لوړ او نه هم ټیټ بلکې درمیانه و او د دې تر څنګ به دومره خوږ و چې اوریدونکي به پرته له اغیز او تاثیر څخه نه پاته کېدل. معبد رضی الله عنها څومره په جامع الفاظو او ټکو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو طرز او انداز بیان کړی دی. هغه فرمایي ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر. الفاظ له ضرورت څخه نه ډیر او نه کم، خبرې نه لنډې او نه اوږدې. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو طرز او بڼه وه چې د ضرورت نه به ډیرې خبرې رسول الله نه کولې او نه به د ضرورت نه کمې خبرې کولې. د رسول الله خبرې به نه ډیرې لنډې وي او نه به د رسول الله خبرې ډیرې اوږدې وي. د بېځایه عبسو او بیمعناو خبرو څخه ډډه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، پرته له ضرورته خبرې مه کوئ، ځکه پرته له ضرورته خبرې کول انساني شخصیت دغجن او مجروح کوي او د هغه ډېرې کوتاهي او خامیانې راڅرګندېږي او هسې ترې مسائل پیدا کیږي. د اوږدو خبرو او ویناوو څخه مقابل او مخاطب کسان ستومانه کیږي او اصل هدف او مخه په ذهن کې ساتل یا ذهن ته سپارل ورته ستونزمن کیږي.
نو ډیرې خبرې په کار نه دي، بلکې هغه خپل هدف او خپل مقصد په ډیرو لنډو خبرو کې خپلو اوریدونکو او خپلو مخاطبینو ته وړاندې کول، دا د یو روزونکي او د یو مربي صفت دی. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، د ضرورت څخه په کمو خبرو هم مخاطب او اوریدونکی په موضوع ښه نه پوهیږي. د ښوونې، روزنې، دعوت او تبلیغ په سلسله کې انسان ته پکار ده چې په ډیر ښه طرز او بڼه خبرې وکړي. له یوې خوا باید د خبرو له طوالت او اوږدېدو څخه ډډه وکړي، له بلې خوا باید ګونګی او چوپ پاتې نشي، بلکې د ضرورت سره سم خبرې او ویناوې وکړي. راځئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو او ویناوو د ښکلا د مطالعې په کولو سره د محمد رسول الله د خبرو د انداز د خپلولو هڅه او کوشش وکړو. د ترمذي شمایل لیکي چې لا یتکلم فی غیر حاجت. رسول الله صلی الله علیه وسلم به پرته له ضرورته خبرې نه کولې. د پایل څخه تر ختمېدو پورې به په ډکه خوله لګیا و، داسې نه چې نیمایي خبرې به یې له ځان سره ساتلې، بلکې د پایل څخه تر ختمېدو پورې به محمد رسول الله په ډکه خوله لګیا و، او کومه خبره به یې چې وکړه هغه به پرېکنډه وه. په ناسته او مجلس کې به یې د ګډونوالو د موضوع څخه پرته بله موضوع نه راسپړله، بلکې د څه په اړه به چې خبرې کېدې په هماغې کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برخه اخیستله. که له کمې موضوع څخه به صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تنگ او ستومانه شول، نو هغه موضوع به محمد رسول الله بدلوله، بله موضوع به یې راواخیستله. د خبرو په دوران کې به یې په هر وګړي پام ساته تر څو څوک د دې احساس ونه کړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو ته پر ده باندې پورتوالی او ترجیح ورکوي، بلکې رسول الله به په خبرو کې په هر وګړي او پر هر اوریدونکي خیال ساته. له وینا کوونکي څخه به یې تر هغې مخ نه اړولو تر څو به چې هغه په خپله مخ وانړوه. د چا په خبرو کې به رسول الله نه ولیده او د هغه خبرې به یې نه غوڅولې، مګر هغه خبره چې هغه به د حق خلاف وه بیا به رسول الله د هغه په مقابل کې درېده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ولاړه د کومې مهمې موضوع په اړه خبرې کول نه خوښول. د خبرو په دوران کې به د صحابه کرام سره د خندېدو په خوا کې د دلچسپي او په زړه پورتیا څرګندونه هم کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د چا په اړه بد ویل، نه یې د چا عیب راسپړه او نه یې د چا د راز څخه ځان خبرولو. نن راشئ د خپل ژوند وګورئ چې د څونه خلکو په اړه موږ بد وایو، څومره د خلکو عیبونه راسپړو او څومره د خلکو د رازونو څخه ځان خبروو. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته متوجه کېده نو ښه په غور سره به یې هغه ته پام اړوه، په خوله به یې کومه زشته او بده خبره نه راوړله او نه به یې هم د خبرو په دوران کې چیغې وهلې. د بېمعنا او بېځایه خبرو څخه به محمد رسول الله خپله هم ډډه کوله او نور به یې هم پرې منع کول چې بېځایه او بېمعنا خبرې مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به له خبرو او وینا څخه وړاندې سلام اچوه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غږ کې به د ضرورت سره سم زیر او بم و. په خبرو کې هیڅ ډول تصنع، ځان ښودنه، غیر طبیعي حرکتونه او تکلف نه و، بلکې محمد رسول الله به په ډېرې سادګي، خاکساري او مسکا سره به خبرې کولې. که د خبرو په دوران کې به پر کومه خبره تاکید او اصرار کوه نو نیغ او سیده به کښېناسته. ضروري او اړینې خبرې به بیا بیا تکرارولې. که ناست کسان به یې له کومې خبرې څخه ویرول نو لاس به یې په ځمکه وهه او د خپل لاس به یې په ځمکه ټپولو.
د خپلو خبرو د وضاحت او سپیناوي لپاره به یې د لاس او ګوتو د اشارو څخه کار اخیستلو. د تعجب او حیرانتیا پر مهال به یې ورغوي سرچپه کړل، کله به یې سر خوځولو او خپلې شونډې به چیچلې او کله به یې لاسونه پر زنګون وهل. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو دغه طرز او بڼه په نظر کې نیولو سره باید هر مسلمان دا کوشش وکړي چې د محمد رسول الله د خبرو او ویناوو د ښکلا او حسن د صفت څخه پیروي او متابعت وکړي. که موږ او تاسو قدرمنو اوریدونکو لږ فکر او غور وکړو چې د نبوت د درانده بار تر څنګ د مسائلو په ګرداب کې ایثار، د ډول ډول اذیتونو او اندېښنو سربیره هم د محمد رسول الله په خبرې کې دومره اعتدال او زړه راښکون محسوس او موندل کېده، او لکه د جادو په څیر به پر انسان اغیز کوه. که نه نو پرله پسې ستونزې او مشکلات د انسان پر لب او لهجه باندې ډیر اغیز پرې باسي، لیکن د الله رسول صلی الله علیه وسلم د یو نړیوال غورځنګ او خوځښت مشر او لارښود، د یو سلطنت او پادشاهي واکمن، د یوې ټولنې رغونکی او جوړونکی، د پوځ سرلښکر او سپلا سالار، د یو خاندان او کورنۍ د سرپرست په حیث په بې شمیره مسائلو کې ایثار او راګیر و. ولی قدرمنو اوریدونکو د دې هر څه سربیره او له دې هر څه سره د هغه په خبرو کې مسکا او خندا لیدل کېده، او پرته له کوم تکلف څخه به محمد رسول الله په هره موضوع خبرې کولې. هغه ستونزو او هغه تکلیفونو کې چې رسول الله راګیر و، او هغه مسئولیتونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په اړه احساس کوه، که هغه نن فیصدي زموږ تر غاړه وي موږ به بیا خبرې هم کولی ونشو. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي کله به چې موږ د دنیاوي چارو په هکله خبرې کولې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په هغو کې ګډون کوو، او کله به چې موږ د آخرت په اړه خبرې کولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم پکې شریک شو، او چې کله به مو د خوراک او څښاک په اړه ویل غوښتل نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په دې بحث او خبرو اترو کې شریکېده. خبره دا د قدرمنو اوریدونکو چې کله د یو غورځنګ او تحریک لپاره د چاپیریال او حالاتو سره مبارزه او کشمکش دوام لري او د ریښتینو جذبو او احساساتو څپې راوچتیږي نو بیا په هره خبره کې د هدف او مقصد احساس معنویت پیدا کوي. د ولولو او احساساتو خلوص هر ټکي او لفظ ته د آداب خواږه ور په برخه کوي، او د کردار لوړوالی او عظمت هر ټکي ته اغیز او اثر بکي. موږ ته د خپل هدف او مخې ته په کامیابی سره د رسیدو لپاره لازمه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا او خبرو طرز او بڼه خپله کړو تر څو سپېڅلی پیغام په سپېڅلې ژبه خلکو ته ابلاغ او رسولی وشو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو اوس به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیامو پخپل همت ما د شاهي سیوکر هم نادی کړی، پخپل همت ما د شاهي سیوکر هم نادی کړی، چې تا تراغلم نو دا هم ستا په کرم راغلم، چې تا تراغلم نو دا هم ستا په کرم راغلم، خدایا وم تا ترا روان او دا یم سم راغلم، د محمد پر قدم ما ایشود قدم راغلم، خدایا وم تا ترا روان او دا یم سم راغلم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د روزونکي او د مربي پنځم صفت هغه غوره کردار دی. مربي او روزونکي ته تر ټولو اړینه خبره دا ده چې هغه د نورو د روزنې څخه مخکې خپله روزنه وکړي،
نور نیکیو او ښو ته د رابللو او د ښو سره د آشنا کولو څخه وړاندې باید لومړی خپله د ښو سره عادت شي. د خرابو او بدو عادتونو څخه د نورو خلکو د منع کولو او راګرځولو څخه مخکې باید لومړی خپل بد عادتونه ترک او پریږدي. د انسان خپل کردار د نورو لپاره د جذابیت، توجه، پام او راښکون باعث ګرځي او پر هغوی ژور اغیز پرې باسي. کردار د یو غلي او خاموشه مبلغ او روزونکي حیثیت لري. نو هغه څوک چې نور کسان د اسلام مقدس دین ته رابلي، هغوی نیکیو ته رابلي، نو باید د هغه د بللو نه مخکې ځان په نیکیو باندې متصف کړي. هغه مبلغ او هغه روزونکی چې نور دې ته اړ باسي چې تاسو بد عادتونه پرېږدئ، نو د هغو نه وړاندې باید په خپله بد عادتونه پرېږدي. ځکه که داسې ونه کړي نو د دې خبرې کله هم په چا باندې تاثیر نشي پرې باسلی. ستر روزونکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپلو اصحابو کرامو کوم مثالي تربیت کړی و، په هغې کې تر ټولو مهم رول او نقش د محمد رسول الله خپل نیک کردار لوبولی و. د روزونکي په وینا او عمل کې که تضاد وي نو د هغه ټولې خبرې هسې عبث او بېځایه ځي. خو که د روزونکي په قول او فعل، وینا او عمل کې ورتوالی او شباهت وي او د هغې سره د کردار لوړوالی او عظمت هم مل وي، نو بیا د هغه عادي او معمولی کوشش هم سترې او لویې پایلې له ځان سره لرلی او راوړلی شي. فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو، د الله رسول صلی الله علیه وسلم د جهل، ظلمات او تیارو په عالم کې په یوازې ځان د دعوت، تبلیغ، اصلاح او روزنې کار پیلوي او د 23 کلونو په لږه موده کې ټول جزیرة العرب فتحه او تر عجمو پورې خبره رسیږي. دې انقلاب ته دا جامعیت څه شي بخښلی و؟ د محمد رسول الله نیک کردار، د تقوا او پرهیزګاري څخه ډک ژوند، د محمد رسول الله نیک کردار تر ټولو ستر مبلغ او داعی و. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوړ کردار تر ټولو ستر اغیز کیندونکی او تر ټولو محکم او قوي دلیل و چې هیچا یې ځواب نشو ورکولی. خلک به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختمېدو او ورکېدو پسې راتلل، خو برعکس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کردار او سلوک څخه په متاثره کېدو به هماغه خلک د رسول الله په حلقه او صف کې داخلېدل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعقیبونکي به له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د خپل ژوند خیر او امان غوښته. پر هغه توره پورته کوونکي به د هغه په دفاع کوونکو او ساتونکو کې شاملېدل. زناکاره او بدکاره به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوړ کردار څخه په متاثره کېدو د حیا او عزت پیکر او نمونه جوړېده. په فساد، قتل او چور و چپاول اخته کسان به د انسانیت ساتونکي شول. د هغه دښمنانو به چې کله ولیدل چې د شکنځلو او بدو ردو ځواب په دعا او د تیږو او کاڼو ځواب په ګلانو سره ورکوي او له دې څخه علاوه د اذیتونو او ربړونو د ګاللو سربیره د هغوی په حق کې د خیر کلمات او دعاوې کوي، نو هغوی به د محمد رسول الله د دا ډول فرښته مزاجه کردار څخه د اغیز او متاثره کېدو پرته نشو پاتې کېدلی. هغوی به رسول الله په کاڼو ویشته، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغوی ته د خیر دعا کوله. هغوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکنځلې کولې، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغو ته دعا کوله. د هدایت لاره به یې ورته د الله نه غوښتله. نو هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فرښته مزاجه اخلاقو څخه متاثره کېدل، بیا به راغلل د اسلام په مقدس دین به مشرف شول.
د اصلاح او روزنې د کار ترسره کوونکو لومړی مسؤلیت او ذمهواري دا ده چې هغوی د تقوا او پرهیزګاري لاره غوره کړي او د الله رب العزت څخه د ویرې ژوند ته ترجیح ورکړي، مادیات او د خپله شخصي ګټې تر پښو لاندې کړي، دې ته متوجه شي چې زه د یو روزونکي، د یو عالم او د یو بلونکي او د یو مبلغ په صفت څه مسؤلیت لرم. الله به مې د آخرت په ورځ درایي، الله به رانه پوښتنه کوي. د فرایضو او مسؤلیتونو په ادا کولو او ترسره کولو کې له غفلت او بېپروایي او له محرماتو څخه هم په بشپړه توګه ځان وساتي. د الله رب العزت د حقوقو ترڅنګ د هغه د بندګانو د حقوقو لحاظ هم وساتي، اسلامي آداب او عادات خپل کړي، ټول ژوند د یو صالح او فرمانبرداره بنده په حیث او صفت تیر کړي. نو هغه وخت به یې هلې ځلې او کوششونه بار او میوه وکړي، که نه نو د حسرت، افسوس، پښیماني او ناکامي څخه پرته به نور هیڅ شی هم په لاس ورنشي. هغه بلونکی، هغه مبلغ او هغه روزونکی چې د خپلو شخصي ګټو ته متوجه وي، د محرماتو نه ځان نه ساتي او د الله رب العزت څخه د ویرې ژوند ته ترجیح نه ورکوي، نو د هغه بلنه، د هغه دعوت او د هغه کار هیڅ میوه نشي نیولی پرته د حسرت، افسوس او پښیماني او ناکامي نه. نو قدرمنو اوریدونکو، د الله رب العزت څخه دعا ده چې هغه د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې په رڼا کې لومړی زموږ د خپل ځان او بیا د نورو د روزنې توفیق او توان را وبخي. په دې لړ کې زموږ نیمګړتیاو او خطاګانو ته بښنه وکړي او په خپل دربار کې زموږ دا ناچیزه هڅې او ځلې قبولې کړي. امین یا رب العالمین. نو قدرمنو اوریدونکو، دا و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې چې تقریبا په 15-16 سپارونو کې ما تاسو ته وړاندې کړي. که دې ته موږ متوجه شو او په خپل ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې عملي کړو، نو کله به هم ناکامي سره نه مخ کیږو. او هغه 5 صفات چې د یو مربي، بلونکي او روزونکي لپاره اړین دي، که هغه ته په خپل ځان کې ځای ورکړو، په هغو صفاتو باندې ځان متصف کړو، بیا به زموږ خبرې تاثیر هم لري، اغیز به هم لري او د خلکو د هدایت سبب به هم ګرځي، چې هغه اخلاص دی، پوهه او علم دی، صبر او تحمل دی، خوږې خبرې دي او غوره کردار دی. که موږ خپلو شخصي ګټو ته متوجه شو، هغه مسئولیت چې موږ په دین کې لرو، د یو بلونکي، د یو عالم او د یو مبلغ په صفت هغه ته متوجه نشو، نو زموږ به ټول ژوند په حسرت او په ناکامي او په ذلت کې تیریږي. نو الله رب العزت دې زموږ دا ناچیزه هلې ځلې په خپل دربار کې قبولې کړي. الله دې موږ ته اخلاص راکړي چې زموږ دا کار د الله د رضا لپاره وي. الله دې ما ته هم هدایت وکړي، تاسو ته دې الله هدایت وکړي او ټولو مسلمانانو ته دې هدایت وکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې په خپل ژوند کې عملي کړو. نو تاسو هم قدرمنو اورېدونکو ما ته دعاګانې وکړئ چې الله ما ته اخلاص راکړي، الله ما ته پوهه او علم راکړي، الله ما ته صبر و تحمل راکړي، الله ما ته غوره کردار راکړي چې وکړی شم د خپلو اوریدونکو لپاره اسلامي مسائل په ښه بڼه، په صحیح طریقه، په هغه طرز او بڼه چې صحابه او رسول الله بیان کړي فیصدي زه هم تاسو ته وړاندې کولی وشم. د آخرت لپاره هم راته دعا وکړئ چې الله رب العزت هلته موږ ته عزت راکړي، د بېعزتي او د شرم نه وساتي. په همدې هیله نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. لخوشحالیو سره زه له تا ډېر لرې ولاړم، لخوشحالیو سره زه له تا ډېر لرې ولاړم، خو بیا چې بېرته را په مخه کړم غم راغلمه، خو بیا چې بیرته را په مخه کړم غم راغلمه، خدایه وم تا ته را روان او دا یم سام راغلمه.
محمد پر قدم عائشت قدم رانما خدایا تا